راځئ چې وخاندو. هشه ته لکه خرمه بیا دا ستا دی لکه ما خر یې لکه وراره چې دی ما دا کومه ځای راویستلی دی ما په 15,000 روپۍ باندې ورکړې ته دا زما دی را تا سره دلته هله که تا سره تاسو دلته ساعت پکښې و که چې تو یې نه کېږه هله ریش دی وایي شان وبېرېدلې راڅه ریش ته منه درد مې تر ته راځي وایي زه څوک یم زه څوک یم ماشین چلوندم خیلی غلا غلا داخل بورتی خاص کنم ما په بوټو کې خرڅه و دا ویني پر بورتی خاصو ته وایه څه وایي چې کوي ته غاړې وایي ویښتان در وکاږم دا د خواره ګوز به درته وکړم که سم وغوښم د خواره کې تا خوار کې زه مکن چې کوي نجلۍ تور دی بنګلې ما به مړ کې اغوستې دې ماکسې ما ووش ووش اوس نوم دې څه دی ځان معرفي کړه کلا خان په قانون کې بند دی څنګه السلام علیکم وروره جوړ په خیر ستړي مه سئ صحت مو ښه دی شپه ورځ په خیر ښه یاست په خیره ستړي مه سئ وروره ښه یاست څنګه یاست صحتونه مو ښه دي شپه ورځ په خیر دی وروره پیتاوی کوئ په دې پوهېږئ چې په بادیګران کې پیتاوی ایله دی او په ژمي کې پیتاوی بند دی خلا پیتاوی خوند کوي بادیګران کې خو سړی په تکلیف وروره که دلته د بل چا ښځې تېرېږي تاسې ورته ګورئ ته ولې اوس اشرف غني داسې یو نوی قانون تایید کړی دی اشرف غني صاحب چې 14 ثانیې د یو چا ښځې ته وګورې 10,000 افغانۍ جریمه کېږي نو زه نه غواړم چې 10,000 افغانۍ تاسې په دواړو ورکړئ دلته د ښځې د خدای تېرېږي تاسې 14 ثانیې چې ورته وګورئ جریمه کېږئ او اوس داسې نوی قانون راوتلی چې 14 ثانیې پردۍ ښځې ته وګورې 10,000 افغانۍ جریمه کېږي نو دلته خو ډېرې تېرېږي ته واده به 14 ثانیې اوس نه یو ته 14 ثانیې 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 دا 14 ثانیې و ته مهرباني وکړه زه دې سره کار لرم چای بخورو بانډار چای خورو بانډار خو زه پرته چې بومدار دی اوس وروره زما سره کنټرولوي اوس څنګه کوئ زما سره مېلمانه یاست که د کور خلک یاست د کور خلک زه پاش ټول کوه لاړ شه ولاد د بل ښځو ته ګوره 14 ثانیې پوره کېږي پورته پاش ټول کړه ټوله واخله باندې خانده مه صوفي سړی راشه مېلمانه یې سال هله ټول کړه چای شان ټول کړه وروره که ته ټول کړه شان ناسته ما سره خبرې مه کوه ټول دلته وروره پردیو ښځو ته ګوره خو 14 ثانیې چې پوره کړي 10,000 افغانۍ ته ورکړه تېرېږي دا اوس دې تېرې شول نو 14 ثانیې درته پوره کېږي وروره زما ولاکه پر تاسو پورته کړه پورته پلمېټ نه چې تا لا چپاسې پکې سکې نه یم لرګی بیا ولې راوړې نو لرګی ولې راوړې وروره یا نه ولې لرګی راوړې وروره ته دا زما بوټونه سم کړه زما بوټونه ما ته سم کړه پله چیرې دي هغه ته دا پرش برته هوار کړه لرګی راوړې لرګی مه راوړې پرش سموم لرګی مه راوړې سن الله ډېره مننه کوم ژوندون تلویزیون دې خپرونه جوړ پسونه و میږي خو نه رښتیا پسونه مک سیرلیان مرغومان پسونه مولا دا پر دا باندې 500 افغانۍ ګټه وکړه مله څه دي دا وګوره وروره دا وګوره ستړی مه سې ښه یې په خیره په 1300 افغانۍ به درکړم دا څو غوښې کې دا ګران دی قسم په خدای چې 5 منه خو کوې ما تا ته قسم نه دی ایښی زه درته وایم چې څو غوښې کې ته قسم په خدای چې په دغه نه مې رانیولې قسم په خدای د 5 منه غوښ قسم په خدای چې وکړې وایم قسمو ما تا ته نه دی وایي چې ته قسم پر واخه دغسې راته وایه چې څو غوښې کې ولې نو خو ته قسم ولې راته خو راته وایه ستا زړه ته نه لوېږي ورور ته ټوله قسمونه اخلي ما زړه ته ول ټوله نو دا ټوله چې قسمونه اخلي ته اخلي ټوله چې قسمونه اخلي اخلي وایم نو ستا د پسه سره کار دی که دغه سره وروره څه کوې رانیسې په 1300 افغانۍ قسم په خدای کې چاته کم ورکړم یا مې کم رانیولی ته قسمونه ولې اخلې ورور ولې
نو قسم ولې خو دغه سره ته په دغه نه دی نو قسم خو ته په ما څه کار لري ونو ستا زما سره پسه رانیسه وان خو پسه خو رانسم نو ته په قسم وغسې دا لاس کاله کې دا قسمونه پر دې یا قسمونه ما خو ورور په دې غاړې باندې جانه پکا دي خرابېږي نو ته ولې داسې سړی قسم نه اخلي یا قسم نه اخلي داسې ورته وایي ورور دغه پسه دی په 10,000 در کوم یا په 8,000 در کوم یا په 15,000 افغانۍ در کوم چې بار څه دې ورکوي قسم مو پره قسم نو څه رقم وایم واجه صاحب دغه پسه دی په خو دلته ډېر زما ملګري دي قسمونه پر اخلي دا قسم په خدای چې 2 مانه غوښه کوي دی د قرآن وایي دا 50 مانه غوښه کوي دا په باره ته څه خبرې څونه کوي زه ملاکه په خبره دا څوک کوي وان خلک هر چمونه کوي نو ته به ته نه کوي نو خو یو کسب ته ورته دا راته معلوم کو چې څو غوښ کینو ته بس تر قسمو ولې لاندې څه وان خو زه خو زما شی دی ماته معلومه چې قسم خدای چې 5 مانه خو کوي نو دا ته پر خبره کې درې قسم راته اخلي یا داسې مور ته وایي دا به هېڅوک به دې نه خبره د ملغی به خدای دی ورته اندازه نه چې 15 مانه زیات کم داسې دی بس بیا غاړې نه بندېږي ته ګوره ځوان دی او ځوان خو دی د میږو زوی هم دی د میږو زوی دی نو څه که د پسه زوی خو نه دی نو د پسه زوی دی ونه سیده اوس څنګه کوې نو بلا په څو راقسم خبر قسمونه د حاجت نشته بس یوه خبره پوره په 1000 افغانۍ یعنې ګران زه خدای دې مل زه در توره تېر سئ زه قسم په خدای که تاسې رانیوای سئ ستاسې قسم واخلې نو خو موږ دغه ولاکه دغه اوس تا د ځوانه ولیدې دا اوس تو قرآن دی رانیسي تا د قرآن دی رانیسي ورته قسمونه ما اخته نو ما خو به تاسې نه وایم تو قرآن د اوس رانیوئ قسم په خدای که دی رانیسي زه هم دغه مه کوه ته بیا قسم په خدای که ته هم رانیسي ولاړ شه په 3,000 افغانۍ راکړي چې رانسم که نه رانسم تا د قرآن وچې رانیسي په 3,000 افغانۍ خود رانسم نو ولې نه رانسم وایم قسم خو نو زه خو د زړه نه وایم نو د زړه خو نه وایم دا قسم چې دی دا خوله اقرار ده ګوره په کوکه بازار کې پر ټلیفونانو پر موټرسایکلانو ګرده شل قسم اخلي په جمعه کې ته میلې ته ورسه د جمعې میلې ته د رود کې چې د 15 لکه قسمونه راځه لاله رانیسي دا قسم خوره سړی د قسم په خدای کې رانیوای سئ د قسم سړی سره رانیسي قسم په خدای که ستاسې شکل رانیول ته ورته